الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. محترم ورونو دا سورت آل عمران دی. سورت آل عمران دا مدنی دی. دا مبارک سورت چې دی مدنی دی. آیتونه چې کوم دی د دې آیتونه چې دی 200 آیتونه دي. 200 آیتونه لري. کلمې چې دی 3400 کلمې لري او حروف چې دی د دې حروف 14525 حروف لري. د مبارک سورت ته سورت آل عمران ځکه وایي. آل عمران دا ځکه په آل عمران سونه مول شو چې په دې کې کیسه د یو شریف د یو فاضل فامیل کیسه ده. پکې د یو شریف فامیل فاضل فامیل چې د آل عمران چغه والد دی پلار دی بیبي مریم دی چې د حضرت عیسی علی السلام مور ده. نو د دې په دې کې دا کیسه ده د کیسه ده پکې نو ځکه دته آل عمران سورت وایي. او دا سورت چې دی د دې د فضیلت په حق له نواس بن سمعان رضی الله عنه وی چې ما د نبی علی السلام نه اوریدل دي. یؤتا یوم القیامت بالقرآن بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران اخرجه مسلم. نو دا سمعان نواس بن سمعان وی چې ما د نبی علی السلام نه اوریدل دي چې د قیامت پر ورځ به قرآن راوستل شي او د قرآن هغه اهل چې قرآن باندې عمل کوي دا به راوستل شي. د دې ټولو تمخ به سورته بقره او آل عمران به تمخ. دای فضیلت دا مبارک سورت چې دی د وګدو مدني سورتونو نه دی. دا سورت چې دی دا مبارک سورت چې دی دوه رکنونو ته شامل دي. دوه مهم رکنونه بیانوي چې هغه دواړه ارکان د دین دي. اول رکن د عقیده دی. د عقیده رکن بیانوي او اقامت د دلایل په وحدانیت الله باندې. دوام چې دی تشریع احکام بیانوي. په دې کې دوه ارکان ذکر دي په دې سورت کې. یو د عقیده رکن د عقیده ذکر دی چې په دې باندې ادله قائموي الله په وحدانیت باندې. دوام چې دی په دې کې تشریع احکام دي. خاصتا په دې صورت کې هغه احکام ډیر زیات یادېږي چې هغه ته غزاګانو او جهاد پورې اړه لري. دا خلاصه ماده دی هغه تاسو ته وایي. خلاصه سبب د نزول د دې صورت دا و. سبب د نزول د دې آیتونو دا و چې دا په وخت د یو وخت وو د نجران نصاراو تقریبا 80 کسان وو. نو په دې کې چې څوارلس د دې هغه اشراف وو. درې په دې کې هغه ستر یو عبدالمسیح په نوم باندې د دې امیر وو. ای هم په نوم باندې د دې مشاور او داس سړی وو. ابو الحارثه بن علقمه وو. د دې ام یو عالم وو. دا راغلل نبی علی السلام ته دغه 80 کسان او په دې کې د مخور کوم کسان چې د نبی علی السلام ته راغلل. نو بیا دوی خبره وکړه. دوی خبره کړله. نو دوی داسې وویل کله کله به داسې وي نبی علی السلام سره خبرې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کله داسې وي چې عیسی نعوذ بالله عیسی علی السلام چې دی د الله دی. ځکه الله دی چې د مړي راژوندي کوي. د دې نجران نصاراو د خبرې کولې. او کله به دا خبره وکړه چې دا د خدای زوی دی نعوذ بالله من ذلک ځکه چې دا پلار نه لري. او کله به دا خبره کوه چې دا ثالث و ثلاثه دی. دا دریم دی عیسی علی السلام دریم دی درې دی. یعنی خدای پاک د درې نه تثلیث عقیده وایي دی. خدای د درې شان نه تشکیل دی چې یو الله دی یو بیبي مریم ده او یو عیسی علی السلام دی نعوذ بالله من ذلک. دا ټول باطل عقاید دي. نو دای داسې وي دا ځکه الله دې درې نه دی چې خدای په قرآن شریف کې ویلي دي چې فعلنا قلنا موږ داسې وکړل او موږ ووي. نو دا خو د تکریم هغه دي الفاظ دي. نو کله کله سړی د عزت لپاره بل چته یو سړی وي سړی تاسو ورته تاسو
نو دا خو د عزت لپاره کله کله نو د جمع الفاظ د یو د لپاره استعماليږي. نو دای داسې فکر وکړي چې کچرته یو وای نو داسې ویل چې فعلت او كنت تسبیل. نبی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم دای ته وویل آیا تاسو په دې باندې پوه نه یی چې زموږ رب چې دی هغه حی دی نه مړ کیږي او عیسی علیه السلام چې دی هغه مړ کیږي؟ تاسو ولی عیسی علیه السلام ته خدای وایي؟ تاسو په دې باندې پوه نه یی چې الله ژوندای دی مړ کیږي نه او عیسی علیه السلام مړ کیږي؟ دوی وی چې بلا ولی نه، موږ بالکل په دې باندې پوه یو. بیا رسول الله ورته آیا تاسو په دې باندې پوه نه یی چې دغه ولادت زوی ته ورته وي؟ نو چې او په دې باندې پویو چې رښتیا اولاد پلار ته ورته کیږي، دا ولادت چې د پلار ته ورته کیږي. نو خو تاسو په دې باندې پوی نه یی چې الله سبحانه و تعالی چې دغه پرش باندې قائم دی، الله د هر شي تدبیر د خدای سره دی، الله د هر شي حفاظت کوي، الله روزي ورکوي. آیا عیسی علی السلام د روزي ورکولو په ټولو شان باندې حفاظت کولای شي؟ د ټولو شان تدبیر نیولای شي، ځکه پیدا کولای شي، اسمان پیدا کولای شي؟ نو بیا تاسو ولې د سوي چې د خدای زوی دی؟ نعوذ بالله من ذلک د خدای زوی وای نو دا خو پلار ته په یو شي کې ورته کی کنه. نو عیسی علی السلام د چمو تاسو ته کوم شان وخودل چې الله موږ ته روزي کوي، الله موږ پیدا کړی یو، الله زموږ حفاظت کوي. نو آیا عیسی علی السلام د دې شان نه د کوم شي د واک لري؟ دی ورته وی چې نه. خو یو بل خبر وزت تاسو ته کوم رسول الله ورته تاسو په دې باندې نه یې پوي چې په الله باندې چې نه په اسمان کې خفي دي نه په ځمکه کې. نو آیا عیسی علی السلام په دې شان باندې پیږي؟ مگر صرف دومره پیږي چې هغه خدای پاک ته ورخودلی. دی ورته چې نه، عیسی علی السلام په ټولو شان نه پیږي. وی آیا نبی علی السلام ورته تاسو په دې باندې نه پیږي چې زموږ رب چې دی هغه نه خوراک کوي، نه چکاک کوي، او نه دغه څه دی چې کوم د هغه د انسانانو کې کوم نواقص دي نه الله سبحانه و تعالی ته د شان پیدا کیږي. او تاسو په دې باندې پوهیږئ چې عیسی علیه السلام خوراک کم کوي، چکا کم کوي، او دغه بس کوم هغه چې کوم انساني حاجات دي هغه تم د ضرورت لري. یو چې بالکل دا خبر صحیح ده. نو نبی علیه السلام ورته وی چې نو بیا څنګه داسې لکه تاسو کوم فکر کوئ، تاسو ولې په خپل فکر سره روان یاست؟ فکیف یکون کما زعمتم. نو دا بسره کوم شي لکه څنګه تاسو کوم ګمان کوئ، تاسو کوم فکر کوئ، تاسو کوم خیالات دي، تاسو کوم باطل عقاید دي، دا بنو سره کوم ولې په سر روان یاست؟ دی ساکت شول فقط بدون د جهود او د انکار نه بل الله راي غره نه کا وچ انکار یکو خبر کې دی پړ راغلل. نو الله سبحانه و تعالی دی اول د سورې نه ته یو ته څو اتیا آیاتونو پورې د آیاتونو د دې په اړه کې را نازل. الف لام میم دلته اشاره ده اعجاز د قران ته چې د عین مغه د هغه کلام دی چې د عین د موغه الفاظونو منظم شوی دی چې تاسو په خپل مکالمو کې کویا کارویا هغه حروف نو راشه د دې معنی ځون پوي کوي. نو دلته تنبیه ته په اعجاز د قران باندې چې د دې عاجز شو. الف لام میم الله اعلم بذلك بمراده دې په مقصد باندې یو الله خبر دی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دلته الله سبحانه و تعالی داسې فرمایي چې الف لام میم یعنی انا الله اعلم، ذا الله ډېر خپيه داسې الله فرمایي. والله اعلم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. الله چې دی لا اله الا هو دا مناسبت واضح دی چې تم د الله وحدانیت او توحید کرسی ولیدا. دې صورت په سر کې راغلي. نور مناسبات هم ډېر دي، کله د مناسبات کې هغه شنو دلته په وخت موږ د فرق هغه شي یاري ونه کوم. الله لا اله الا هو الله چې دی لا اله الا هو نشتور دی باز مگر هم دی الحي هغه ژوندۍ دی مړکیږي او زوال نه لري، القيوم هغه قائم دی تدبیر دی امور سره. نزل عليك الكتاب الله نازل کړی دی، نزل نازل کو دروشت کولی علیک په باندې الکتاب قرآن بالحق د دبار د تبیان د حق او د باطل څو پرې چې حق او باطل تاسو ته واضح شي. د دې لپاره چې حق او باطل تاسو ته بیان کا چې دا حق دی د باطل د قرآن د دې لپاره راغلی. مصدقاً دا موافق دی په توحید کې لما بین یدیه یو کتابو سره موافق دی چې مخکې کوم کتاب آسماني کتابونه راغلي دي د دې په توحید کې ټول کتابونه وی چې وایي چې لا اله الا الله.
وانزل التوراة او را نازل کړی د تورات په یو ور باندې په موسی علی السلام موسی بن عمران باندې والانجیل انجیل په یو ور نازل کړی دی من قبل مخکې د رسول الله د قران نه مخکې په یو ور نازل شوی د دواړه تورات او انجیل ودان دغه چې د هدایت ته لناس د خلقو لپاره ابن اسرائیل د لپاره د انجیل چې د تورات چې د هدایت د خلقو لپاره د گمراهۍ نه خلاصوي وانزل الفرقان او را نازل کو فرقان قران یې را نازل کو محمد رسول الله باندې متفرق یې را نازل کو په درويشت کالو کې چې دا څنګه دی فرق کوي مابین د حق او د باطل کې وانزل الفرقان او را نازل کلو دې معنا ده وانزل الفرقان او را نازل کو په محمد رسول الله باندې قران چې دا جدا کوي حلال او فرق کون کوي دی په حلال او په حرام سره حلال او حرام ډېر ښورته جدا کوي حق او باطل ډېر ښورته جدا کوي انزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله کسان چې دوی کافر دي د الله په آیاتونو باندې په محمد رسول الله په قران سره دوی کافر دي لهم عذاب شدید دې پر عذاب سخت دی والله عزيز الله چې دې زورور دی د انتقام خوند انتقام دی ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض وتحقيق سره الله تعالی چې دی پټ نه دی په الله باندې هیڅ شی په ځکه کې ولا في السماء نپاسمان کې خبر د ملائکه رب الله باندې شي پټ نه دي هو الذي الله داسې ذات دی يصوركم في الارحام الله داسې ذات دی چې تاسو پیدا کوي د مور پر رحمونو کې تاسو ته صورت درکوي کیف یشا سره کوم چې د خدای په خوا کې شي کغه وګدوالای د صورت وی کلندوالای کغه حسن وی که قبح وی کنر وی که خزوی که شقی وی که سعید وی دا کار د الله دی لا اله الا هو نشتا لا اله نشتا مصور نشتا خالق نشتا صورت ورک الا هو مگر هم دغه الله دی العزیز غزر ور دی انتقام اخلي دغه چنه چې ایمان نه پیروړي الحکیم او حکمت والا ذات دی هر صورت چې الله د مور پر رحمونو کې تاسو ته درکوي الله حکیم ذات دی نو الله سبحانه و تعالی پر شي حکمت دی والذي الله تعالی ذات انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی په باندې قران منه د قران نه قران آیتونه دوه قسم دي یو محکمات دي یو متشابهات محکمات هغه دي چې معنی واضح ده او حلال او حرام بیان پکې واضح دي یو متشابهات دي متشابهات لکه الف لام میم د وسم چولوس الف لام میم صاد قاف الف لام میم را د متشابهات دي دې په معنا باندې واضح الله خبر دی موږ په دواړو ایمان لرو نو الله فرمایي من هو د قران آیاتونه دي محکمات مبینات دي په حلال او په حرام سره چې عمل په دې باندې نسخه کیږي هن ام الكتاب دغه محکم آیاتونه د اصل دی کتاب دي احکام ټول په دې باندې بنا دي هن ام الكتاب دا مور دی کتاب دی اصل دی کتاب دی و اخر متشابهات او نور چې د قران نه متشابهات دي نو دا متشابهات لکه الف لام میم نه دغه چوم خودل قاف الف لام میم را الف لام را ده فاما الذين امنوا پس هغه کسان د دې معنا باندې واز الله خبر دی زموږ د پاره ګټه ده چې موږ ایمان پیراوړو فاما الذين امنوا فاما الذين پس هغه کسان چې فاما الذين في قلوبهم زيغ پس هغه کسان چې يهوديان دي کعب بن اشرف حيي بن اخطب جد بن اخطب ده في قلوبهم زيغ هغه کسان چې په زړه کې کګوالای دي شک دي خلاف دي مایل دی د هدایت نه بل خواته کګوالای دي فیتبعون ما تشابه منه دی پسیدي پوغو د قران پوغو الفاظ پسګرځي د قران پوغو کلمو پسګرځي چې هغه متشابه منه چې هغه کوم متشابه دي چې دغه معنا یوازې الله ته معلومه ده دغه خلق چې دي دغه کاغذ رونه ولا خلق په دې معنا پسید ولې دا د دې معنا پسید ابتغاء الفتنه دی طلب د کفر او د شرک غوړي دی غوړي چې دی ټینګ پاتې شي په خپل گمراهۍ باندې ټینګ پاتې شي مطلب یې په دې کې دی د فتنې د پر په دې کې ګرځي د فتنې په خاطر باندې و ابتغاء تاویله او دی د کاغو تاویلات په هغه پسې دي په طلب کې دي دی غوړي چې کاغه تاویلات پکې وکاو
مبتغاء التأویل کاغه تأویلات په وکړه چې هغه د شریعت څخه ټکر کوي. وما يعلم تأويله وما يعلم او نه پوهیږي د دې تأویل باندې الا الله، د دې تأویل په عاقبت دغه شانو الا الله مگر الله پوهیږي، الا الله مگر الله خبر دی. دې په معنا باندې والراسخون في العلم او هغه کسان چې کوم رسوخ لري په علم کې، چې هغه ارسیدلی دی په علم د تورات کې عبد الله بن سلام او د ملګری هغه نور کعب بن اشرف او د کفار خو د دې متشابه کلمو په د فتنې د پر ګرځیدل، غلط تأویلات پکې کول. نو او دغه چې کوم راسخ دی په علم کې لکه عبد الله بن سلام او د ملګری چې کوم مسلمانانو یقولون دوی وایي آمنا به، موږ ایمان په قران راوړی، کل من عند ربنا، ټول زموږ د الله د خانه دي، که محکم دی که متشابه. وما يذكر او پن اخلي الا اولو الالباب، مگر هغه څوک پن اخلي چې کوم د عقل چختنان دي، کوم د عقل چختنان دي. ربنا او دی داسې وی، د خلق داسې وی. نو ګره د راسخون په علم چې کوم هغه رسوخ لري په علم کې، نو هغه داسې وی چې کله من عند ربنا، ټول زموږ د الله د نزد دي. امام شافعي رحمت الله موږ دلته واقف کو په دوه باندې چې دې په تعویل باندې نه پی الا الله مگر یو الله خبر دی. د وراسخون په علم دا ځان ته جمله اګو چې وراسخون په علم داسې وایي. امام شافعي صاحب غالبا هغه بیا داسې وی چې وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، دې په تعویل نه پیږي مگر الله پی، وراسخون په هغه چې کوم رسوخ لري په علم کې هغه پی. دی دلته وقف نکو، وقف هغه دغه اوله هغه ډیر هغه ده، ځکه په د امت کې بعضی خلک پیدا کېل ک الله الرحمن علی العرش استوا، داسې الفاظ د دې د خوري نه وځي چې هغه په کې هغه الفاظ د انسانانو لپاره کارول کیږي، دی د الله لپاره کاروي داسې کلمې. نو هغه اول هغه چې کومه ده متشابه خبر قوي او زړه پورې دغه ده چې دې په تعویل یوازې الله خبر دی، او د مسلمان د پاره ګټه دغه ده چې کوم اغوي. والراسخون في العلم او هغه کسان چې کوم رسوخ لري په علم کې یقولون چې دوی وایي آمنا به، موږ ایمان راوړی په قران سره، کل من عند ربنا، ټول زموږ د نزد د الله نه دي. وما يذكر فن اخلي الا اولو الالباب، ګرد عقل چختنون. ربنا یزمږ رب لا تزغ قلوبنا، تمکه غواز موږ زونه دی داسې وایي بعد هدایتنا پستونه چې موږ ته هدایت وکړي خپل دین ته، وهب لنا من لدنك رحمه، او موږ ته وبخښه د خپل نزد نه رحمت، موږ ته ثبات په دین راکړه. انک انت الوهاب، الله ته چې ته وهاب ذات یې، ته بخشش کوونکی ذات یې الله. ربنا یزمږ رب انک جامع الناس، تحقیق سره ته چې ته جمع کوونکی د خلکو پس مرنا لیومن هغه ورځ باندې، لیوم یعنی فی یوم، په داسې ورځ کې لا ریب فی چې شک نشته. ان الله لا يخلف الميعاد، الله سبحانه وتعالى چې دی مخالفت نه کوي د خپل وعده نه. پس مرګ نه حساب هم شته، صراط هم شته، میزان هم شته، جنت هم شته، دوزخ هم شته. ان الذين كفروا، په تحقیق سره هغه کسان چې دوی کافرون شوي دي لکه کعب بن اشرف او د ملګری ابو جهل او د لارویان، لن تغني عنهم اموالهم، دوی نه بدپه نه کا، دوی نه مالونه کثرت د مالونه دوی به هیڅ د عذاب ته دپه نه کا، ولا اولادهم او نه ډیروالی د اولادونو، من الله د خدای د عذاب نه به شان هیڅ شی ته دپه نه کا. واولئک هم وقود النار، او دا د ور خسو خاشاک دي. کذاب آل فرعون، د کفار ټول په خواص کې یو بل ته ورته دي. الله فرمایي کذاب آل فرعون، لکه صنع د آل د فرعون، ستا اے محمد رسول الله ستا د قوم کارونه دا ورته دي د فرعونیانو کارونه ته ورته دي. فرعونیانو چې کوم کنځلې کولې، کوم ظلمونه یې کول، موسی علی السلام سره چې فرعونیانو کومه معامله کوله چې موسی علی السلام به دروازغان بللو، کنځلې به ورته کولې. نو همدارنګه ستا قوم د قوم معامله د تاسو چې کوم معامله په مخ بي هغه دغه خواص کته به آل فرعون، لکه کار یې داسې دی لکه صنع د آل د فرعون.
والذین من قبلهم او هغه کسان چې کوم مخکې د موسی علیه السلام نو کذبوا بیااتنا دې څه کار ودای کار وې کذبوا بیااتنا چې دوی تکذیب اول زموږ آیاتونه زموږ پیغمبرانو زموږ کتابونه فاخذهم الله دې هلاک کړل بذنوبهم سبب د تکذیب د دوی سببونه والله شدید العقاب الله سبحانه وتعالى چې دې سخت عذاب ورکوونکی دی قل ويا محمد رسول الله للذين كفروا كفار د مکه ته ویا داسې ورته ویا ستغلبون زرد چې مغلوب بشي اي کفارو ورته ویا کفارو ته داسې ویا چې مغلوب بشي وتحشرون تاسو به مغلوب شي مسلمانان مجاهدین به در باندې زورور شي وتحشرون الى جهنم او تاسو به حشر کړئ شي جهنم ته وبئس المهاد او دا ډیر بد پاشته د کفارو ته هم داسې ویا قد كان لكم آیه بتاخ سره اې د مکی خلکو استاسو پر نه خشتا علامه په نبوت د محمد رسول الله باندې فی اتین په دوه ډلو کې استاسو پر ستر نه خدا د نبی علی السلام د نبوت پر ستر نه خدا چې د خدای بر حق پیغمبر دی دا نه چیرته ده فی اتین په دوه ډلو کې چې یو ډله د محمد رسول الله او بل د ابي سفیان ډله التقطا په بدر کې التقطا د دوړه سره ځای شو په بدر کې په ورځ د بدر التقطا د دوړه سره مخامخ شول فئه یو د سټاله وت قاتل فی سبیل الله چې د قتال کو د الله په لار کې چې محمد رسول الله د 300 ملګری وو اخرى کافره او بلډاله کافره و چې الله او پیغمبر نه منو چې هغه ابو سفیان او د ملګری وو واقع ابو سفیان مسلمان نه و د مشر او د چې 900 کسانو يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم دوی لیدل مثليهم د چاند لیدل رأي العين لیدل د سترګو سره یعنی په ظاهر لیدلو د سترګو سره رأي العين نو د مسلمانان د دې لپاره داسې د چاند غوندې ښکارا شو تقاتل فی سبیل الله وخرى کافره او د بل کافره يرونهم د مسلمانان لیدل مثلیهم د چاند لیدل او بل تفسیر یې مشته يرونهم دوی خپل ځانونه لیدل د کفارو مثلیهم د چاند نبی علی السلام او د محمد رسول الله صحابه کرام د چاند دی خپل ځانونه لیدل هغه د چاند موډي ولې رأي العين په لیدلو د سترګو سره په ظاهري دید د سترګو سره والله يؤيد الله سبحانه وتعالى يؤيد قوي بنصره په خپل نصرت سره مې یشا چاته چې خوښ شي الله چې چاته خوښ شو هغه مؤید کوي الله يؤيد بنصره من يشاء او بل تفسیر دلته د سره غلې دی چې واخرى کافره بل ډله کافره و د په سبيله د توغوت کې جنگیدا چې د کفار د قریشو يرونهم مثلیهم لیدل مؤمنانو کافرون لیدل اکثر د دینه دوه کرته زیات لیدل په دې د سترګو سره ظاهري کشف د عین سره والله يؤيد الله سبحانه وتعالى قوي بنصر خپل نصرت سره لمن يشاء چاته چې خوښ شي ان في ذلك تحقیق سره په دې کې چې دي عبرتن لاولي الابصار د کې عبرت دی د عقل چختنان ته د سترګو چختنان ته ستر عبرت دی تاسو فکر وکړئ چې 314 کسان هغه زورور شول په نو کسانو باندې ان فی ذلک په نصرت کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصرت کو د بدر په ورځ باندې عبرتن په دې کې عبرت دی لاولي الابصار د پاره د مؤمنینو د پاره او دغه چا د پاره چغه سترګې دید لري سترګو نه کار اخلي عقل نه کار اخلي اوس هغه څه په دې آیاتو کې بیانوي چې کوم د دنیا نعمتونه د کفارو د پاره خیسته شوی دي ذکر دی هغه څه کوي چې هغه د کفارو د پاره د دنیا نعمتونه خیسته شوی دي نو هغه ذکر کوي بیان کوي زوینا للناس خیسته شوی دي د خلکو د پاره حب الشهوات حب د لذائل د خوندونو محبت من النساء د خزنه والبنين او د زمانونه والقناطير المقنطره او د هغو مالونو چې کوم مقنطره جمع کیږي من الذهب د سرو زرونه والفضه د سپینو زرونه
خلکو ته دا ښایسته شوي والخیل المسومه او د هغو آسانو نه چې کوم هغه نښه شوي دي کلی ښه آسان خلکو ته پر ښایسته والانعام او خلکو ته ښایسته شوي دي د څه شي نه ښایسته شوي دي د چارپایانو نه د پسونو او د غوایو والحر او د کښتونو نه ذالک دا ټول چې واخلي که د سورلی شان دي موټر دي او آسان دي او دا دي که کښتونه دي که زمن دي او که چارپایان دي که دا شان دي ذالک متاع الحیات الدنیا دا منفعت ته د خلکو لپاره په دنیا کې بیا پناه کیږي دا منفعت ته د خلکو لپاره په دنیا کې بیا پناه کیږي د منځ چې دا متاع الحیات الدنیا دی د دې بقا داسې ده لکه متاع د کور چې کوم اسباب دی د دې بقا دومره ده که د کور اسباب چې څو وخت پس بیا نه وي لکه کاسه او دا شان څو وخت پس نه زوړ شي بس نور اسباب والله عنده حسن المآب او الله سبحانه وتعالى چې دی عنده د دسا حسن المآب ډیره ښه مرجع ده په آخرت کې جنت دی چا چې د دنیا څوک چې د دنیا په نعمتونو مصروف نشول د آخرت د کارونو نه دغه د پر بیا جنت دی او د دنیا نعمتونه د دې لپاره وکارول چې آخرت ته ځون نه ورسوي او که څوک د دنیا په نعمتونو مصروف شول د آخرت کارونه ته پاتې شول نو هغه به ګټونه قل ورته یا محمد رسول الله ونبئکم بخیر من ذالکم زه تاسو ته خبر درکم په دې بخیر من ذالکم په غره د دغه شانونه کوم ذکر شول د زینت دنیا نه او نبئکم عايز تاسو ته خبردار کم بخیر من ذالکم په غره د هغو شانونه چې دلته تاسو ته کوم ذکر شو د زینت د دنیا نه بخیر من ذالکم په غره د هغو شانو من ذالکم چې د تاسو ته کوم ذکر شول د زینت د دنیا نه للذین اتقوا نو کسان ته پر چې دوی ځان ساتلای دی د کفر او شرک او فواحشنا چې ابوبکر دی او د ملګری دی او د الله راویان دی عند ربهم پنځ د پروردگار باندې جنتونه دي تجری من تحت الانهار چې روان به ویلاندې د مړې ځنې نهرونه ونه یو نهر به د شراب وي بل نهر به د شاتوي بل به د شودي بل د خالدین فیها د دمشق پر په جنت کې وي او ازواج مطهره او د دې لپاره خځې دي پاکي محذب د حیز نه او د چرکونو نه ورضوان من الله او رضا د رب ده رضا د الله ده رضا د خدای پاک دی خونه دا ډیر ستره ده د هغو څنګه کوم نعمتونه په جنت کې ټول نظر ستره ده والله بصیر بالعباد الله سبحانه وتعالى چې د لیدونکو د خپل بندگانو باندې وز د دې صفات بیانوي د بندگانو الذين دها کسان دي یقولون چې دوی وایي په دنیا کې به ویل ربنا زموږ رب یا ربنا یعنی ای زموږ رب آتنا اننا آمنا موږ ایمان راوړی دی په تاسو ستاسو رسول سره فغفر لنا ته زموږ ګناهونه وبخښه جاهلیت کې یا پس د جاهلیت نه زموږ ګناهونه کوم صادر شي وقینا عذاب النار واغفر لنا ذنوبنا او بخز مو گناهونه وقینا عذاب النار او مو وسط عذاب دی ورنه الصابرین دا ترکم خلق دی داس خلق دی چې دوی صبر کوونکي دي په ادا د فرایض باندې او ځان د ګناه نه ساتي والصادقین او دوی رښتینی دي په ایمان کې والقانتین دوی اطاعت کوونکي د الله رسول ته والمنفقین او دوی نفقه کوونکي دي د مالونو د الله په لار کې والمستغفرین او دوی منځ کوونکي دي بالاسحار دوی بخنه غواړي د الله نه مغفرت غواړي د سحر په وخت کې د سپېدې کله چې دوه وخت مخکې دی وخت کې الله نه بخنه غواړي او بالاسحار هم یستغفرون وز الله سبحانه وتعالى د خپل ځان صفات د خلکو ته بیانوي شهید الله وز الله خپل توحید بیانوي توحید خپل ځان توحید بیانوي شهید الله انه لا اله الا هو شهید الله سبحانه وتعالى شهیدی ورکړی دا الله شهیدی ورکړی چې نور هیڅ هم شهیدی ورنکا الله دا شهیدی ورکړی دا شهید الله انه لا اله الا هو دې سبب د نزول دا و د آیات چې کله نبی علی السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې مستقر شو نو بده باندې علما د شان د يهودو علما ورته راغله
کله چې په نبی علی السلام داخل شول د رسول الله ته راغلل نو نبی علی السلام یې وپېژندلو په موږ صفاتونو سره چې کوم په تورات کې ذکر وو هغه صفاتونه په رسول الله کې ولیدل. بیا د يهودو علماو بیا د رسول الله نه پوښتنه وکړه نو داسې ورته وی انت محمد ته محمد یې؟ رسول الله ورته چې نعم او زه محمد یم. قال دی دواړه ورته وی انت احمد ته احمد یې؟ هغه ورته چې نعم زه احمد یم. نو دی دواړه موږ د تا نه یو پوښتنه کوو. دی دواړه چې نسألک عن شهادت، موږ د تا نه پوښتنه کوو د یو شهادۍ په باره کې. فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك، کتا موږ ته په دې باندې خبر راکو نو بالکل موږ په تا باندې ایمان راوړو. د یو شهادۍ په باره کې موږ ته نه پوښتنه کوو، شهادي موږ ته ووایه، او کله دا شهادي موږ ته ووایه نو موږ په تا ایمان راوړو، په تا باندې به موږ باور وکړو. نبی علیه السلام ورته چې تاسو پوښتنه وکړئ، سلانی تاسو دواړه زموږ پوښتنه وکړئ. نو په قاله دی دواړه ووایي اخبرنا موږ ته خبر راکړه عن اعظم شهادت په کتاب الله، ته ټولو نستره شهیدی د الله په کتاب کې کومه یو ده؟ نو دغه مبارک آیت رسول الله تعالی نازل شو. نبی علیه السلام نو دی چې کله نبی علیه السلام دی ته دا وښودله، تلاوت یې کړه، دی دواړو ایمان راوړو، اسلام یې راوړو، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې باور وکړو. دا تفسیر قرطبی راخستی دا خبره. شاهد الله شاهدی ورکړي، الله شاهدی ورکړي انه لا اله الا هو، الله انه په تحقیق سره شاند خبر دادی لا اله الا هو، نشتوار دی عبادت مگر هم دغه یو الله دی. والملائکه ملائکه په دې سره شاهدی ورکوي چې د عبادت وړ ذات یوازې الله دی. ملائکه هم شاهدی ورکوي. واولو العلم، والملائکه واولو العلم او اولو العلم، علم والا خلق، انبیاء، مؤمنان، علماء هم په دې باندې شاهدی ورکوي چې لا اله الا الله قائما بالقسط، از حال کې چې الله قائم دی په عدل سره، لا اله الا هو، نشتوار دی عبادت مگر هم دی، نشتوار دی عبادت مگر هم دی، عزیز دی، زورور دی، چې څوک ایمان پرون انتقام دی، حکیم ذات دی الله. ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين بتحقیق سره قبول شوی دین، ان الدين عند الله الاسلام، شرع مقبوله، نزد الله باندې هغه اسلام دی، غیر د اسلام نه بل دین الله ته قبول نه دی. ان الدين بتحقیق سره مرضی دین، خوښ شوی دین، قبول شوی دین، قبول شوی قانون، عند الله بنزد الله باندې الاسلام، هغه اسلام دی. ومختلف الذين اوتوا الكتاب، ومختلف الذين اوتوا الكتاب، او اختلاف ونکو هو کسانو چې دوی ته کتاب ورکړی شوی وو، يهوديانو، نصرانيانو، د اسلام او د محمد رسول الله په حق لای اختلاف ونکو، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر په داسې وخت کې اختلاف وکړي چې پس ته دوی ته بیان راغلو د دې کتابو کې، که علم دوی ته راغلو چې د خدای حق پیغمبر دی، پس نه اختلاف وکړو. دا ولی اختلاف کو بغیان بینهم، د حسد و دوی په میانس کې، ومن یکفر بیاات الله، راڅوک چې کافر شي د الله په آیاتونو باندې، محمد رسول الله په قران، ان الله سریع الحساب، الله سخت شدید عذاب ورکوونکی. اوس خصومت د دوی بیانوي چې دوی خصومت د نبی علی اسلام سره په دین د اسلام کې داسې و. الله فرمایي فین حاجوک فقل اسلمت وجهي لله، فین حاجوک کچیرته دوی ستاسو دلایل وي، ستاسو مخاصمه کوله يهود او نصارانو په دین کې، نو فقل ورته اسلمت وجهي لله، ما خالص کړی دی خپل دین خپل عمل د الله لپاره. ومن اتبعن، او هغه چا هم خپل دین خپل عمل خالص کړی یوازې د الله لپاره چې هغه زما تابعدار خلک دي. وقل وبيل الذين اوتوا الكتاب، ورتوي او کسان ته چې دوی ته کتاب ورکړی شو، والاميين، يهود و نصارى تويا، والاميين وعرب تويا، اسلمتم، آیا تاسو اسلام راوړو؟ لکه موږ چې اسلام راوړای. فین اسلمو، الله فرمایي چې چېرته اسلام راوړل کې تاسو چې کوم اسلام راوړو، فقد اهتدوا، نو دوی لار مونږ کې د گمراهۍ نه، وان تولوا، او که چېرته تاسو وګرځیدئ، انما عليك البلاغ، که تاسو وګرځیدئ په ما باندې رسونه ده، انما عليك البلاغ، په تحقیق سره د خدای پیغمبر په توګه باندې رسونه ده. والله بصير بالعباد، الله جل جلاله لیدونکی دی خپل بندگانو باندې، څوک چې ایمان لري څوک چې نه لري.
ان الذين يكفرون بآيات الله کسان چې د کافرون کې د الله په آیاتونو باندې ويقتلون النبيين او دوی انبیاء په شهادت باندې رسوي بغیر حق بدون د کوم جرم نه ويقتلون الذين او دوی وجني هغه کسان یامرون بالقسط چې دوی امر کوي خلکو ته توحید سره عدالت سره من الناس د خلکونه دو کسان نه چې ایمان یې پن بیا وروړي داسې خلک چې څوک وجني وبشرهم بعذاب الیم دوی ته زیر ورکړي په دردناک عذاب سره اولئک الذین لا کسان دي حبطت اعمالهم چې دوی حسنات ټول باطل دي په دنیا او آخرت دنیا او آخرت کې وما لهم من ناصرین او د دې لپاره به داس څوک نه وي چې منع کړي خدای د عذاب الم تر الى الذين اوتوا نصيبا آیاتونه دي کتلې د خدای پیغمبره او کسانو ته اوتوا نصيبا من الكتاب چې دوی ته ورکړی شوی یو برخه د کتاب نه دوی ته یو برخه د کتاب نه ورکړی شوی چې آیات رجم چې رجم نور احکام یدعون الى کتاب الله چې دوی راغوښتل کېدل د الله کتاب ته ليحكم بينهم چې ته حکم وکړي د پمینځ کې رجم سره لکه څنګه چې دې کتاب کې وایي چې وددار سړی او وددار ښځه د باید پرجم شي ثم يتولى فريق منهم بیا وډاله د يهودنا د دینه مخ اړولو چې هغه بني قریظه او اهل خیبر خلکو وهم معرضون او دوی مکذبون اعراض کول ذالک دا اعراض او د تکذیب چې دوی مخ اړو او دای دروغ بلله انهم سبب دې سو قالو چې دوی بده سوي نن تمسن النار دا خبره په دوه خاطر کولې د اعراض یې ځکه کوو چې دوی داسې وي چې نن تمسن النار مکتور نه رسی په آخرت کې الا ایام معدودات د جرأت دغ شان ور کړو چې مگر فقط یو څو مایل چلوي خورازي چې زموږ خلکو د خصوصي بدل کړي صرف دومره راځي موږ هو وغرهم في دينهم وغرهم دوی غلولي وو في دينهم خپل دین کې ما كانوا يفترون هغه څه غلولي وو چې دوی افترا وکولي په الله سي وكيف سبكوي محمد رسول الله اذا جمعناهم کله موږ دوی جمع کو ليوم لا ريب فيه دا بس کوي کله موږ هغه ورځ ته جمع کو چې بغي کې هیڅ کوم شک نشته ووفیت كل نفس ووفیت پورا بوار کړی شي هر نفس ته کبیر وی کا فاجر مکسبت څه کړی څه کسب کړی وهم لا یظلمون او د دې څه ظلم نکېږي قل اللهم مالک الملك ذلك قل اللهم مالك الملك ورتوي اي محمد رسول الله قل اللهم مالك الملك يا الله قل اللهم قل ويا اللهم يا الله مالك الملك تي الله مالك الملك مالك دي ملکو تي خدای پاک مالک دي ملکو دي ملکو تي دي ملکونو او دي پادشاهانو مالک تي تو اتل ملک من تشاء تور کوي پادشاہي چاته چې خوښ شي وتنزع الملك ممن تشاء او تاخلي پادشاہي چاته خله پادشاہي چاته چې خوښ شي وتعز من تشاء تعزت ورکوي چاته چې خوښ شي وتذل من تشاء او تذلت ورکوي چاته چې خوښ شي انك على كل شيء قدير بيدك الخير بيد بلا كيف استاك خير دی عزت او ذلت ملک او غنیمت او نصرت او دولت ټول د تاسو دی الله انك على كل شيء قدير تحقیق سره ته چې په عزت او فضیلت په ملک او په غنیمت او په نصرت او په دولت قدیر تقادر دا دی ابی ابن سلول په باره کې نازل شوی دا آیات د دې منافق په باره کې نازل شوی چې پاس د فتح د مکه نه نو بیا به داسې وي چې کله نبی علی اسلام خلکو ته زیری ورکول د ملک د پارس او د روم دا به تاسو کلاس کې غشي نو بیا به داسې وي تاسو کلاس په فتح شي بیا به د داسې من اين يكون له ملک الفارس والروم چیرته د روم او د پارس پادشاهي دی باقي او دا سیمل کې چې د قریش په باره کې نازل شوی دی چې د نبی علی اسلام ته وی چې کسرا خو چې دی د پرشونو دی ورخمنو وې د کیږي نو که چیرته ته نبی وی نو ستاسو پادشاهي چیرته ده بیا الله سبحانه و تعالی دا آیتونه ورته نازل کړل تولج الليل في النهار تنباس خدا پاکا قل اللهم مالك الملك اي مالك الملك اي الله قل اللهم قل ورتوي محمد رسول الله اللهم يا الله مالك الملك اي مالك الملك
وتؤتي الملك تورکوي پادشاهي من تشاء چاته چې خوښ شي تورکوي چاته چې خوښ شي پادشاهي محمد رسول الله صحابه کرام ته چې ورک وتنزع الملك ممن تشاء او ته اخلي پادشاهي چاته چې خوښ شي چې د اهل پارس او بیروم نه دی واخسته وتعز من تشاء ته عزت ورکوي چاته چې خوښ شي چې محمد رسول الله دی وتذل من تشاء او تذللوي چاته چې خوښ شي چې عبد الله ابن ابي ابن سلول د ملګری اهل پارس او اهل روم دي بیا د کل خیر بیا د بلاکای ستا کې خیر دی عزت ذلت ملک غنیمت نصرت او دولت ستا په لاس کې دی انک علی کل شیء قدیر ته په هر شی باندې په عزت او په ذلت په ملک او په غنیمت او په نصرت دولت څخه قادر یې خدای تولج الليل فی النهار حقیقت پاتشاه دی ته داخلوي شپه په ورځ کې وتولج النهار فی الليل او ته داخلوي ورځ په شپه کې شپه په ورځ کې داخلوي او ورځ په شپه کې وتخرج الحي من الميت او توباس ژوندۍ دی مړینه د مړې دانې نه ته ژوندۍ نبات راوباسي د مړې نطفه نه خاورنه ژوندۍ انسان راوباسي حیوان راوباسي د مړې هګۍ نه ژوندۍ مرغه راوباسي وتخرج الميت من الحي او توباس مړی د ژوندینه د ژوندۍ نبات نه مړې دانې راوځي د ژوندۍ انسان نه بس داسې نطفه راوځي چې هغه کې د استعداد د ژوندۍ نوي پکې د ژوندۍ نه بس هغه را پیدا شي مړی را پیدا شي او د ژوندۍ چرګ نه یا د مرغه نه مړه هګۍ را پیدا شي وترزق من تشاء او ترزي ورکوي چاته چې خوښ شي بغیر حساب به حساب لا يتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان دین ننسی الکافرین مؤمنان دین ننسی کفار په دوستۍ سره لا يتخذ المؤمنون ندنسی مؤمنان مناسبه نه د مؤمنانو ته چې دوی ونیسی الکافرین کافران يهود اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین چې مخلص مؤمنان پرېږدي بدون د مخلص مؤمنان نه دوی د کفار سره دوستي وکړي ومن يفعل ذلك اور چې دا کار وکړي چې کفار په دوستۍ ونیول مخلص مؤمنان پرېښول فلیس من الله بس نشته دی الله د خوانه کرامت او رحمت او ذمه په شین په هیڅ شي کې الا ان تتقوا منهم تقاه نو دا غسای چې د بیا د الله هیڅ شي د دین کې نتی شامل نه دی چې چیرته مخلص مؤمنان پرېښول او د کفار سره دوستي وکړي الا ان تتقوا منهم تقاه مگر د تقیه په خاطر په داسې وخت کې دوی ته څه شویل کی چې دته دا ویل کی چې داینه دته د مرګ خطر متوجي وي مرګ خطر نو بیا خپل دوستی کفارو ته په خپل باندې ښکارا کړ او دښمنی په ځړ کې ورته پټه کړ ابطان المعادات اظهار الموالات تفسیر نسبی مداسه راخستی چې دا روا دي چې کله سړی ته د مرګ خطر متوجي وي کفار د منځ وړي نو اظهار د تقیه په خاطر د ځان ته د نجات ورکولو په خاطر باندې نو دا کول شي چې دښمنی ورته پټه کړ پځر کې اظهار د موالات ورته وکړه ويحذركم الله نفسه الا ان تتقوا منهم تقاه مگر که چیرته تاسو ډارېدلای دې د ضررونو د شرونو نه نو تفسیر صفوت تفسیر کې داسې وایي چې که چیرته تاسو ډارېدلای دې د شر نه نو فظهروا موالاتهم باللسان تاسو په ژبه خپل موالات ورته ښکارا کړئ دون القلب نه په لسان دته دا یو نوع د مدارات لکه چې په حدیث شریف کې راغلي دي چې ان ويحذركم الله نفسه او الله سبحانه وتعالى دغه بل تفسیر کې بیا دې الا ان تتقوا منهم تقاه دې هغه دا کړی دی ويحذركم الله نفسه او الله تاسو خپل عذاب نه ډاروي چې تاسو د زړه محبت ورسونه کوي الا ان تتقوا منهم تقاه دې تفسیر یو دا کړی چې تاسو اراده لرئ چې تاسو نجات پیدا کړئ نجات باللسان دون القلب ويحذركم الله نفسه او الله تاسو ډاروي په تقیه کې خدای پاک تاسو ډاروي چې په تقیه کې فکر وي چې حرام ویني ته نه کوي
په تقیه کې بم دا فکر وي چې حرام فرج ته نږدې نشي، په تقیه کې دا فکر وي چې حرام مال ته نږدې نشي، په تقیه کې دا فکر وي چې شراب ونه خوري، د درواغ شاهدي ونه کوي او شرک ونه کوي. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله او الله ډاروي تاسو نفسه د خپل ځان نه چې کې په تقیه عن دم الحرام وفرج الحرام ومال الحرام وشرب الخمر وشهادة الزور والشرك بالله وإلى الله المصير او الله ته تاسو مرجع ده پس مرګ. قل ورته محمد رسول الله ان تخفوا ما في صدوركم کچرته تاسو پټ کې هغه څه چې تاسو په زړه کې دي بغض او عداوت د محمد رسول الله د اسلام سره او تبدوه یا ښکارا کوي کنځل کوي تان او حرب جنگ کوي يعلمه الله په دواړو بس الله ستدي په تاسو ته شان ټول سوتي يعلمه الله علم دې په باندې ويعلم ما في السماوات وما في الارض الله په ټول غشان چې پاسمانو کې دي په ځمکه کې دي والله على كل شيء قدير الله په هر څه باندې قادر دی. يوم تجد كل نفس غورز باندې چې پیدا وکړه هر نفس معاملات چې کړي من خیر خیر محضرا اب مکتوب لیکل شي د دفتر کې وما عملت من سوء وما امدارنګي هغه اعمال چې د بدای نه کړي اب مکتوب وبیني په خپل دیوان په خپل دفتر کې به هغه وبیني. تود لو ان بينها تود خوخوي با لو دغه نفس په دغه خوخوي چې کله بد عمل وویني تود نو د خوخوي لو ان بينها کاش کې بينها میان د نفس کې او بينه میان د قبیح بد عمل کې امدم بعیدن یو نیټه وای ډیره وګدا دومره مسافه ویل کده مشرق نه ته مغرب پورې د خوخوي نفس چې د ما او د خپل قبیح عمل په میانس کې کاش کې در فاصله وای. ويحذركم الله نفسه الله تاسو ډاروي د خپل ځان نه په وخت د ګناه کې نو چې د الله نه وډار شي ګناه مکوه. والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى مهربان دی په بندگانو سره. صدق الله العظیم.